بسم الله الرحمن الرحیم. استاسو د روغتیا او سلامتیا په هیله باندې درنو زده کوونکو د دوولسم ټولګي د بیولوژي مضمون د نن ورځې موضوع مو د غزلاتو د ښویېدو فرضیه ده. دا چې په تیر درس کې مونږ بحث پر غزلاتو باندې او بیا مو د غزلاتو د ارتباط په اړه ویلي چې غزلات له هډوکو سره د ټینډون یا د پلو په واسطه باندې نښلول شوي دي او ترڅنګ مو د یو څو هډوکو نومونه واخیستل چې د هیومورس هډوکي نوم واخیسته او د سکیپیولا هډوکي نومونه مو واخیستل، روډیوس او ولنه هډوکي نومونه مو هم واخیستل. د دې لپاره چې د دغو هډوکو پیژندنه عملا د اسکلیټ له مخې وشي او تاسو ورباندې ښه وپوهیږئ، نو نن غواړم په اسکلیټ باندې لنډې خبرې ولرم. په یوه هډوکي د اسکلیټ باندې په ساعتونو خبرې هم کمې دي، خو د دې لپاره چې موږ هغه د مکتب یا د ښوونځي په سویه باندې وپوهیږو، په لنډ ډول د اسکلیټ پر جوړښت او سټرکچر باندې درته بحث کوم. په تقریبي ډول سره په مطلق ډول سره نشو ویلی د انسان اسکلیټ د 206 هډوکو څخه جوړ شوی دی، ځکه چې په ځینو غټ قدو انسانانو کې د وخت په تېرېدو سره دا دوه هډوکي سره یوځای شوي دي. بل دا چې په لومړی کې د انسان بدن ټول له کرپندوکو څخه جوړ وي، د وخت په تېرېدو سره په هډوکي باندې بدلیږي. 206 هډوکونه په تقریبي ډول جوړ شوی دی. له سره یې پیلوم، دې ته ویل کېږي سکل یا جمجمه، چې تقریبا د سکل او جمجمه له 29 هډوکو څخه جوړه شوې ده. ورپسې د اورمیک هډوکي یا هایډ بون دي، دا هډوکي دي، او د هغې نه وروسته توراکسیک کیج یا د سینې د قفس خبره ده، یا د سینې قفس وجود لري، دغه ته د سینې قفس ویل کېږي. توراکسیک کیج په بیولوژیکي ژبه کې ورته ویل کېږي. د انسان د سینې قفس له 12 جوړه پښتیو څخه جوړ شوی ده. یو جوړه د پښتیو دا ده، دې ته ویل کېږي د سینې قفس یوه پښتی یا ریپس، دې ته ویل کېږي ریپس کیج، دې ته ویل کېږي ریپس کیج، ریپس کیج، ریپس کیج، ریپس کیج، ریپس کیج، او داسې تر اخره پورې. که داسې وشمارو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 په دې خوا کې شول او 12 په دې خوا کې. جمله د دغه پښتیو شمېر څو شو؟ هغه 24 دانې یا 12 جوړې شو. په منځ کې سټرنم هډوکی واقع دی. سټرنم دې هډوکي ته د سینې هډوکي ته څه ویل کېږي؟ سټرنم هډوکی ویل کېږي. سټرنم دا د سینې د قفس سره د ریفسونو یا د دغه پښتیو ارتباط د دغې سټرنم هډوکي سره وصل شوی دی، خو په غیر داسې وایي چې د څه شي په وسیله باندې؟ د کرپندوکي په وسیله باندې. دا ریفس له دې سټرنم هډوکي سره وصل ده. دلته ارتباط د څه شي په وسیله باندې شوی دی؟ د کرپندوکي په وسیله باندې. دا رڼا برخه که تاسو وینئ، دا رڼا برخه، دا ټول کرپندوکی دی. دغه پښتۍ له دې سټرنم هډوکي سره وصل کړي دي. له بلې خوا 1 2 3 4 5 6 پښتۍ، 6 جوړه په دې طرف کې هم 6 جوړه پښتۍ مستقیما د سټرنم هډوکي سره وصل شوی دی. 3 جوړه پښتۍ، 1 2 3 جوړه پښتۍ لومړی د دغې ریپسکس سره یوځای شوي دي او دا بیا له دې سره نه. 3 جوړه پښتۍ چې په دې برخه کې هم موجود لري، هغه په غیر مستقیم ډول سره
د څه سره وصل دی؟ د سټرنیم هډوکي سره وصل شوی دی. یو دوه دا شوه او دوه جوړه پوښتۍ هغه هیڅ د سټرنیم هډوکي سره ارتباط نه لري. همدا علت دی چې موږ د ټیټېدلو موږ د کیناستلو وړتیا هم لرو، ځکه په اسانۍ سره قط کېدلی شو. دا پوښتۍ که چېرته د دې سره وصل وای موږ به د کیناستلو یا د ټیټېدلو وړتیا له لاسه ورکړې وای. دې هډوکي ته موږ او تاسو ورته د ګریوي هډوکی هم وایو. دې هډوکي ته کلیویکل ویل کېږي. کلیویکل دا هډوکی دا او دا کلیویکل او کلیویکل. له دې شاتنۍ برخه دغه هډوکی ده. دې هډوکي ته ویل کېږي سکیپیولا. کوم هډوکی؟ سکیپیولا. د دې ځای نه شروع کېږي داسې، دې ته سکیپیولا هډوکی ویل کېږي. په دې خوا کې هم وجود لري، دې خوا کې هم وجود لري سکیپیولا هډوکی چې زموږ او ستاسو دغه شاتنۍ برخه کې موقعیت لري. راځو د لاسونو برخې ته. دا د لاس له دغې برخې نه لکه په تېر درس کې مو چې ویلي وه له دغې برخې پورې دغه ساحه د څه شي په واسطه باندې جوړه شوې ده؟ د یو هډوکي په واسطه باندې جوړه شوې ده چې دا هډوکی څه نومیږي؟ دا هډوکی د هیومورس په نامه سره یادېږي. هیومورس یو هډوکي جوړه کړې ده. له څنګلې سر نه نیولې تر لاسونو یا د مړونده پورې ساحه د دوه هډوکي په واسطه باندې جوړه شوې ده. څو هډوکي په واسطه؟ دوه هډوکي په واسطه باندې. یو هډوکی دا ده او یو هډوکی دا ده. دې هډوکي ته څه ویل کېږي؟ روډیوس هډوکی ویل کېږي. او دې هډوکي ته څه ویل کېږي؟ د اولنه هډوکی ویل کېږي. دلته راځو دغې د لاسونو د ورغوي هډوکي دغې ته دې ته کارپل ویل کېږي. له دې ځای نه نیولې تاسو به وینئ انشاءالله له دې ځای نه نیولې تر دغې ځای پورې څخه دې ته میتاتارسل ویل کېږي. د دې سر د ګوتو د بندونو هډوکي دا کوچني هډوکي دې ته ویل کېږي چې پالانجوس هینډ یا د لاسونو د پنجو هډوکي. زموږ هدف هم په دا کې و چې تېر درس کې موږ وویلې که د لاس غزله فرض کو، د لاس یو بایسپس غزله ده، دا غزله یو ټرایسپس غزله ده. بایسپس غزله یو سر یا اوریجن برخه هغه له څه سره نښتې وي؟ هغه له سکیپیولا هډوکي سره نښتې وي، سکیپیولا هډوکي سره. او بل سر چې دی هغه له څه سره نښتې وي؟ له اولنه هډوکي سره نښتې وي. نو د روډیوس د بایسپس غزله یو سر چې له د اولنه هډوکي سره نښتی او بل سر یې چې دی هغه له سکیپیولا هډوکي سره نښتی. کله چې د بایسپس غزله سره متراکمه کېږي یا سره راټولیږي نو د لاس دا هډوکی په ځان پورې راکاږي، دا هډوکی په ځان پورې راکاږي، لاس یې راټول کړه. او کله چې د ټرایسپس غزلې په برخه کې مونږ خبره وکړه چې ټرایسپس هغه غزله ده چې درې سرونه ولري. یو سر به یې په څه شي پورې نښتی وي؟ په هیومورس پورې نښتی وي، په دې هډوکي پورې نښتی وي. بل سر به یې په سکیپیولا هډوکي پورې نښتی وي، دا هډوکي پورې سکیپیولا هډوکي پورې. دوه سرونه به د اوریجن په برخه کې یو یې په هیومورس پورې او بل یې په سکیپیولا هډوکي پورې. یو سر به یې په اولنه هډوکي پورې نښتی وي، وبخئ په روډیوس هډوکي پورې نښتی وي، روډیوس هډوکي پورې. کله چې د ټرایسپس غزله د لاس د منبسط کېدو سبب کېږي یا کله چې عصبي سیستم په ټرایسپس باندې امر وکړي چې لاس وغځوه یا لاس پراخ کړه نو دا ټرایسپس غزله به د کوم هډوکي د راکش کولو لامل وګرځي؟ د روډیوس هډوکي د ځان په طرف د کاږلو سبب وګرځي او په اسانۍ سره به د لاس خلاص کړي. زموږ اصل د سکلیټ د راوړلو نه هدف هم دا و چې موږ دا هډوکي وپېژنو. دې ته روډیوس، دې ته اولنه، دې ته هیومورس، دې ته پلن هډوکی سکیپیولا ویل کېږي، دې ته کلیویکل، دې ته توراکسیک کیج او دې ته سکل، دې ته هایډ بون او دغه د ملا تیر ته څه ویل کېږي؟
د ملا تیر چې د ګڼ شمېر ریپسونو یا له څه شي څخه جوړ شوی دی له بندونو څخه جوړ شوی دی ویرټبرا ورته ویل کېږي ویرټبرا. اوس دغه هډوکی دې ته هپ بون هم ویل کېږي هپ بون یا ورته پیلویک بون هم ویل کېږي د لګنې حصارې هډوکی. هغه هډوکی چې تیر درس کې موږ په جینیټیک کې داسې ویلې چې په کوچنیوالي کې د نجونو ودول د ارثي خصوصیاتو د انتقال باعث کیدای شي، خو یوازینۍ ستونزه چې پیښوي هغه دا ده چې د دغه کوچنیو نجونو د هپ بون یا پیلویک بون یا د حصارې لګن هډوکی چې دی هغې انکشاف نه وي کړی، نو په نتیجه کې هغه ماشوم د دغه سوري یا د دغې برخې په وسیله باندې بهر ته د اطراح کېدو یا د خارجېدو سبب نشي کېدی، نو په نتیجه کې ماشوم معیوبېږي. نو هغه هډوکی چې موږ یاد کړی هغه دغه دی، دې ته هپ بون یا پیلویک بون ویل کېږي، دې ته کوکسي ویل کېږي کوکسي. دا خبره دغه هډوکي موږ ته په ځمکه باندې د کېناستلو وړتیا توان او قدرت رابخلی دی. اوس راځو د پښو هډوکو ته. د پښو دغه هډوکی چې له پیلویک بون څخه شروع او په دغه ځای باندې ختمیږي دې ته پیمور هډوکی ویل کېږي. دا غټ هډوکی. په بدن کې درې ډوله هډوکي وجود لري. یو اوږده هډوکي دی، د بدن تر ټولو اوږده هډوکي هغه دغه پیمور هډوکی دی. د بدن تر ټولو پلن هډوکي هغه کوم هډوکی دی؟ هغه د سکیپیولا او د سکل هډوکي دی. د بدن تر ټولو کوچني هډوکي د ګوتو د بندونو هډوکي دی. نو دغه هډوکی چې له پیلویک بون څخه شروع په دې ځای باندې ختمیږي دې ته پیمور هډوکی ویل کېږي. د بدن تر ټولو اوږد هډوکی دی. له دغې برخې نه نیولې تر دغې برخې پورې د دغې د پښو دغه د بند پورې دغه برخه چې جوړه کړې ده دوه هډوکو جوړه کړې ده چې یو ته یې ټیبیا ویل کېږي، بل ته یې پیبیولا هډوکی. ټیبیا هډوکی، بل ته یې پیبیولا هډوکی. د دغې پښې وروستنۍ برخه دغه برخه دغې ته تارسل، دغه برخه مجموعه د هډوکو ته څه ویل کېږي؟ تارسل. او دغې برخې ته هیله ده چې تاسو ووینئ، دغې برخې ته تارسل ویل کېږي. دې ته میته تارسل ویل کېږي، میته تارسل. او دې ته پالنجوس پیټ ویل کېږي یا د پښو د پنجو هډوکي. چې جمله تقریبا 206 هډوکي کېږي چې دا په ټولو انسانانو کې دا خبره تطابق یا مطابقت یا تطبیقیږي نه. ښه هیله ده چې په اسکلیټ باندې پوهېدلی وای. په اسکلیټ کې زیاتې نورې خبرې هم وجود لري، خو دا چې زموږ موضوع د اسکلیټ نه ده، یوازې هغه هډوکي پېژندنه وه کوم هډوکي چې موږ ته په تیر درس کې ویل شوی و. نو په همدې سبب سره اسکلیټ درس په همدې ځای باندې بس کوو. راځو د غزلاتو پاتې برخې درس ته. دې ته راځو چې د غزلاتو د ښویېدو فرضیه، هغه میکانیزم، هغه میخانیکیت، هغه عمل چې په وسیله باندې اکټین فیلامنټ د مایوسین فیلامنټ پر سطحه باندې ښویېږي او په نتیجه کې د غزلاتو د ښویېدو فرضیه رامنځته کوي. داسې تعریف مو وکړه چې د غزلاتو د ښویېدو فرضیه هغه عمل دی چې په وسیله باندې د اکټین فیلامنټ د مایوسین فیلامنټ پر سطحه باندې ښویېږي او بالاخره یو میخانیکیت رامنځته کوي. اوس دا وایو چې دغه میخانیکیت څه ډول منځته راځي، دا میخانیکیت څه ډول صورت نیسي. کله چې موږ په مغزو یا عصبي سیستم کې د یوه کار په اړه باندې پرېکړه وکړله چې دا کار باید په دا ډول ترسره شي. فرض کړه عصبي سیستم پرېکړه وکړه چې لاس باید پورته شي او په دې لاس باندې په تخته باندې باید لیکل وشي. دا پرېکړه کله چې ترسره شوله دغه پرېکړه ارتباطي نیورونو ته ورکول کېږي، هغه یې پر حرکي نیورونو ته ورکوي او حرکي نیورونونه
حرکي نیورونونه دا پریکړه په حرکي غړو باندې تطبیق کوي. کله چې دا پریکړه ترسره شوله حرکي نیورونونه دا پیغام زما د لاس عضلات ته ورکوي. اوس عصبي حجره دا پیغام چاته ورکوي؟ دا پیغام ورکوي د عضلاتو حجراتو ته. خو د عضلاتو حجراتو په چاپیریال کې یو تویوي. څه شی تویوي؟ دا پیغام څه شي په وسیله باندې صورت نیسي؟ د اسیتایل کولین کیمیاوي مادې په وسیله باندې. کدا داسې ولیکل شي وبخئ. عصبي حجره د اسیتایل کولین کیمیاوي ماده د عضلاتو د حجراتو په چاپیریال کې د عضلاتو حجراتو په چاپیریال کې تویوي. اوس د عضلاتو حجرات د دې اسیتایل کولین په وسیله باندې تحریکېږي. یا دا معنی چې د اسیتایل کولین کیمیاوي ماده د عضلاتو د حجراتو د حجروي غشا د سوریو د خلاصېدو سبب کېږي او په نتیجه کې د عضلاتو د حجراتو په چاپیریال کې د سودیم آیون وجود لري او دا آیون حجرې ته داخليږي. په حجره کې د اندوپلازم ریټیکولم یا د ای آر څخه د کلسیم آیون د آزادېدو سبب کېږي. کله چې د کلسیم آیون د ای آر په وسیله باندې د آزادېدو سبب شو نو د همدغه کلسیم آیون د اکټین او مایوسین د یو پر بل باندې د ښویېدو لامل کېږي. اکټین او مایوسین. اکټین او مایوسین فیلامنټس. اکټین یو ډول پروټین دی، تیر درس کې مو ویلی وو، او مایوسین هم یو ډول پروټین دی. اکټین پروټین او مایوسین پروټین دا د اکټین او مایوسین رشتې جوړې کړي دي او بالاخره دوی په همدې نامه سره هم یاد شوي دي. اوس بیا د عضلاتو د ښویېدو پر ځای باندې له سره بحث کوم. ګورئ عصبي حجره کله چې اسیتایل کولین کیمیاوي ماده د عضلاتو په خاص ډول که د لاس د عضلاتو د حجراتو په چاپیریال کې دغه ماده توی شي د لاس د عضلاتو د حجراتو د حجروي غشا د ستوماتاو یا د سوریو د خلاصېدو سبب کېږي. سودیم آیون په اسانۍ سره حجرې ته داخلېږي. په حجره کې د اندوپلازم ریټیکولم د څخه د کلسیم د آزادېدو لامل باعث کېږي او بالاخره کلسیم د دې سبب کېږي چې اکټین او مایوسین رشتې یو پر بل باندې د ښویېدو میکانیزم رامنځته کړي او په نتیجه کې عضلات په حرکت باندې راشي او د عضلات د حرکت په نتیجه کې اسکلېټ په حرکت باندې راشي او بالاخره یو میخانیکیات، یو کار، یو فعالیت منځته راشي. نو دا و د عضلاتو د ښویېدو پرځیا. اوس دغه کار او فعالیت یا دغه میخانیکیتونه چې رامنځته کېږي خو طبیعي خبره ده چې انرژۍ ته ضرورت وي او دا انرژي له کومه کېږي؟ دا انرژي موږ له محیط څخه د غذایي موادو څخه اخلو. څه ډول؟ داسې چې موږ په یولسم سیم کې د هوازي او غیر هوازي د تنفس په اړه باندې بحث کړی و. که د هوازي او د غیر هوازي تنفس هغه بشپړه معادله ولیکم چې هوازي تنفس هغه تنفس دی چې په وسیله باندې له حجراتو نه د انرژۍ د تولید سبب کېږي. نو د حجره کې چې کله د انرژي تولیدېږي او میخانیکیت باندې نه غږېږو خو هغه معادله که ولیکم C6H12
O6 د اکسیجن په موجودیت کې د دې څخه کاربن ډای اکساید اوبخای او انرژي خدا انرژي با 38 ATP انرژي وي ATP انرژي وي ګورئ دا د هوازي تنفس بشپړه معادله ده چې موږ په 12 سیم کې ویلې وه په حجراتو کې د ګلوکوز څخه د هوازي او غیر هوازي تنفس د دواړو په واسطه باندې 38 ATP انرژي منځته راځي اوس دغه ATP انرژي ده چې د غزالاتو د کار د فعالیت د میخانیکیت د رامنځته کولو سبب کیږي د دغه ATP انرژي څخه انرژي څه ډول په مصرف باندې رسیږي په دې باندې موږ خبرې کوو که ولیکم ATP د یو ډول انزایم چې د دغه مربوطه انزایم دی ATPase انزایم ATP د ATPase انزایم په واسطه باندې تجزیه کیږي دا معنی چې دې څخه د انرژي تولید کیږي ADP باندې یو فاسفیټ ګروپ چې دا هغه ترې چله کیږي په مصرف باندې رسیږي ADP پلس P باندې بدلیږي څه ډول کولی شو چې د ADP څخه انرژي آزاده کړو ADP څخه د انرژي د آزادېدو میخانیکیت ADPase انزایم په واسطه باندې چې د دې مربوطه انزایم دی د دې په واسطه باندې ADP په AMP باندې بدلیږي بیا هم یو ګروپ فاسفیټ چې دی هغه آزادېږي او بالاخره د ADP څخه د انرژي تولید همداسې ده نو په همدې ترتیب سره دغه ATP په مصرف باندې رسیږي او بالاخره د غزالاتو میخانیکیت کار او فعالیت رامنځته کیږي اوس د ATP ADP او AMP څه معنا لري په 12 سیم کې د دې مفهوم باندې پوه شئ وای خو بشپړ نمونه یې درته لیکم وبخئ ATP بشپړ نوم یې adenosine triphosphate دا یې بشپړ نوم دی دا د انرژۍ ذخیره شوي مالیکولونه دي ADP adenosine diphosphate او د AMP بشپړ نوم AMP adenosine monophosphate ATP adenosine triphosphate دلته درې فاسفیټ ګروپونه دي او دلته ډایفاسفیټ دوه ګروپونه دي او دلته مونوفاسفیټ یعنی یو ګروپ دی نو دا په حقیقت کې د انرژۍ ذخیره شوي مالیکولونه دي چې په دې معادلاتو کې تاسو ولیدل چې دې څخه د انرژۍ د تولید هغه میخانیکیت څه ډول دی څه ډول د دې څخه انرژي ازادېدلی شي زه هیله مند یم چې په درس باندې په پوهېدلي وای تر بیا چې بیا هم ستاسو په درنه خدمت کې راځم ستاسو لپاره نوي درس وړاندې کوم تر هغې مالا مال ښه وختونه ولرئ